فکر او احساسات هم په اړیکه کې فرق کوي. ښځه په اړیکه کې ډیر ځله عاطفي چلند کوي، احساسي چلند کوي، د احساساتو له رویه او له مخته ځي، او نارینه د قضاوت و تحلیل و په اصطلاح ټولو ترازو په فکر کې چې کوم شی ښه دي، کوم شی بد دي، کوم شی دا ده، کوم شی هغه ده. په اړیکه کې او د اړیکې په لړ کې تعارض هم ښځې ته ډیر او نارینه ته کم وي. یعنی تعارض یا ناوړه فکر یا سوء تفاهم یا یو نه حل شوي مورد ته رسیدل هم د نارینه او د ښځینه یوه ستونزه وي. یعنی په ډیریو مواردو کې، په ډیریو اړیکو کې ښځې ډیرې تعارض لري په یوه اړیکه کې، اما برعکس نارینه کم. او که داسې لنډې په داسې اسان شکل درته ترجمه کړمه، تعارض موږ دوه زړه‌توب ته وایو. یعنی په دوو لارو کې پاتې کېدل، په دوو کې حیران پاتې کېدل. دغه په دوو کې حیران پاتې کېدل، په دوو کې په اصطلاح پاتې کېدل، په دوو لارو کې چې ای لاره انتخاب کړم که بي، دغه ډېر ځله ښځې په داسې اړیکو کې دغه مورد ښځې ډېرې پخته کېږي، نارینه ته ډېر جدي نه وي. په اصطلاح نارینه په اړیکه کې ډېر سټیټ فاروارډ دي، اما ښځې ډېرې هغه نه وي، په اصطلاح څو انتخابونه او څو مسلې پکې لري. ښځې دا چې ولې ښځې تعارض لري، ولې ښځو ته دوه زړیتوب پیدا کېږي، ښځې ولې پکې مذبذبه کېږي، ښځې ولې پکې په اصطلاح پلان نسي جوړولی، فکر نسي کولی، ټاکنه نسي کولی، معمولا پکې په اصطلاح په دوو کې حیرانې پاتې کېږي. د دې علت زما په نظر ډېر کلتور ده، کلچر ده، فرهنګ د دې یوې ټولنې. نارینه‌و ته سیاست، نارینه‌و ته بازار په اړیکه کې، نارینه‌و ته تاریخ، نارینه‌و ته قدرت، نارینه‌و ته شهرت، نارینه‌و ته پیسې، نارینه‌و ته نفوذ ډېر مهمه ده. د ښځو ته کړنې په اصطلاح فول او ټول ټال احساسات دي. یعنی هغه مهمه نه ده ورته چې تاریخ کې څه کیسې دي، یا بازار ډالر کته څه که ټیټ څه، څوک پاچاهي د چا په لاس کې ده، څوک پاچاهي کوي، په اصطلاح دولت په رسمیت پیژندل کېږي که نه پیژندل کېږي. دا ښځې ته ډېره مهمه نه ده. ښځې ته دا ډېره مهمه ده چې زما د کوزدې یا هغه څوک چې ما کوزده ورسره کړې ده په نوروز کې یا په اختر کې ماته څه راوړي، دا ډېره ورته مهمه ده. او دا ورته مهمه نه ده چې هغه څه راوړي، هغه څه چې راوړي مثلا مایان راوړي، کلچې راوړي، پیسې راوړي، کالي راوړي، جامې راوړي، چی راوړي، دا مهمه نه ده ورته. اصلي مسله د ښځو ته دا مهمه نه ده. ښځو ته دا مهمه ده چې کله چې ته یو څه وروړي، دوی پکې د قدر و د ارزښت و د امنیت و د عزت و د ضمانت احساس پیدا کوي، او دوی وایي چې بله زه ارزښت لرم ځکه چې په نوروز کې ماته کالي راوړل سو، ماته تبریکي راکړل سو، او ورته نور مسایل. یعنې وږي نه وي ښځې، صرف هغه د احساساتو مورد پورې تړلی.